د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې دا سخت لوی عیب بله کېدی چې زنانې د کورو څخه بلا ضرورته د باندې راوځي. دا سخت عیب بله کېدی چې بې له مجبوریته دې زنانه د کور څخه د باندې راوځي. د رسول الله په زمانه کې ګورئ، د صحابه کرامو په زمانه کې. زموږ په زمانه کې زنانې څه کوي؟ جلسې و جلوسونه یې راوایسته. دا اوس ضرورت دی، دا مجبوریت دی. څه سوه هغه غیرتمن ورونه چې خویندې یې پر د باندې راوتلو وهلې؟ څه سوه هغه غیرتمن مړونه چې ښځې یې پر د باندې راوتلو باندې وهلې؟ څه سوه هغه غیرتمن پلرونه چې لوڼې یې پر د باندې راوتلو باندې وهلې؟ نن پلار و لور ته وایي ورخصېږه، نن ورور و خور ته وایي ورخصېږه، نن میړه و ماینې ته وایي ورخصېږه چې څنګه جامې ایستلی سي هغه یې وباسه. نن زوی مور ته وایي ته خو نه کوې اشاله ګډا راته وکړه که نه. زوی ورته وایي و بې شرمه بې حیا. هغه شرم څه سو، هغه حیا څه سو؟ دا حالت دی د خلکو د باسو باسو. دا ښه سړی هم په مجلس کې ناست دی، پر برید باندې ګوته تېروي. ستا لور په څوره کمه رسېږي، ته پر چشم برید ګوته تېروي.